د جذاب شخصیت لرل تصادفي نه دي. دا یو مهارت دی چې ته یې کولی شې زده او پیاوړی یې کړې. خلک عموما فکر کوي چې جذاب کسان یا خو زیږېدلي دي او یا ځانګړې بڼه لري، خو حقیقت دا دی چې جذابیت تر ډیره ستا له چلند د اړیکو او انرژۍ سره تړاو دی. تصور وکړه چې ته له یو چا سره لومړی ځل مخ کېږي، مخکې له دې چې ته څه ووایې هغه لا د مخه ستا په اړه احساس جوړ کړی. نو پوښتنه دا ده ته څنګه کولی شې چې دا احساس مثبت، قوي او د یاد وړ کړې؟ راځو څو مهمو اساسي لارو ته. لومړی برخه حضور. کله چې ته له چا سره یې واقعا هلته اوسي. ډیری خلک په خبرو کې وي خو ذهن یې بل ځای وي. په موبایل، فکرونو یا اندېښنو کې جذاب خلک دا کار نه کوي. هغوی د متقابل لوري سترګو ته ګوري، په دقت اوري او داسې احساس درکوي لکه ته چې مهم یې. کله چې ته بشپړ حضور ولرې خلک ځان ارزښتمن احساسوي. دویمه برخه باور په ځان لرل دي. باور دا نه دی چې ته ځان کامل وښیې، بلکې دا دی چې ځان ومنې، نیغ ودرېږه، آرامې خبرې وکړه او بیړه مه کوه. کله چې ته په ځان باور لرې نور هم دا احساس کوي. خو پام کوه باور باید له تواضع سره مل وي، که نه نو بیا په غرور بدلیږي. درېیمه برخه د اورېدو هنر دی چې listening skills ورته وایي. ډېر خلک یوازې د دې لپاره اوري چې ځواب ورکړي، خو جذاب خلک د دې لپاره اوري چې موضوع درک کړي. کله چې څوک خبرې کوي منځ کې مه پرې کوه خبرې، پوښتنه ترې وکړه، ژورې خبرې راوباسه ترې. کله چې یو څوک احساس کړي چې ته یې رښتیا اورې هغه به له تا سره نږدې شي. او څلورمه برخه بیا پازیټیو انرژي ده. خلک هغو کسانو ته جذبېږي چې هغوی ښه احساس ورکوي. دا معنی نه لري چې تل به خندېږي، بلکې دا چې ته منفي فضا نه جوړوي. ساده مسکا، نرم غږ او مهربانه چلند کولی شي ستا انرژي بدله کړي او نور هم درته راجذب کړي. پنځمه برخه ساده خو قوي خبرې. هغه څه چې وایې باید واضح او رښتیني وي. پیچلې او مصنوعي خبرې خلک له تا لرې کوي. ساده، رښتینې او له زړه خبرې خلک درته نږدې کوي. هڅه وکړه چې خپل پیغام په لنډ او واضح ډول وړاندې کړي. شپږمه برخه بیا هغه اصلت دی. تر ټولو مهم ټکی دا دی چې ته خپل ځان غوندې واوسې. خلک ژر درک کوي چې څوک مصنوعي دي او څوک رښتیني. ته اړتیا نه لرې چې د بل چا تقلید وکړې. خپلې ځانګړتیاوې ومنه او همغه وښیه. همدا ستا تر ټولو لوی قوت دی. او وروستۍ خبره بیا دوام دی. جذاب شخصیت په یوه ورځ نه جوړیږي. دا د کوچنیو عادتونو مجموعه ده چې هره ورځ یې خلک عملي کوي. که ته دوامداره کار وکړې ورو ورو به ستا شخصیت بدل شي او خلک به هم درته درجذب شي.